یو ښځه خاوند و په لاره تله چې ته واده له تلل جنټلمین اشته جامې چولې دي او باران دې خټې نو یو فقیر مسکین هم په لاره روان دی فقیر مسکین غریب خو خیال نه دی ناګانه د دغه چېته په دغه کې خپراله د دې فقیر مسکین په کنده کې چې خپراله چې شړق شو هغه وربټولې د هغه جنټلمین په ښځه ورغی جنټلمین د ښځې ټولې جامې او پړونې او لوپټار د خټو لید پید شو جنټلمین لاس اوچت کو د فقیر بې کسلی په دا مخ څپېړه ورخیسته هغه داسې داسې کړې ښې مضبوطه وه په دروند چاق وګرځېده ما ښځه دې ټوله په خټو لید پید کړه واده له روان یو بیخ دې وته دا ته په عقل دې نشته غریب وایي چې ما خو په قصد مې بالټې نه دي ورچولې ما ته څه پته وه خو بس په مې په کنده راغله نو ښه مضبوطه څپېړه دې غریب له ورکړه داسې چې دا مخ یې وله سور کړم جنټلمین ښځې ته وایي چې دوی جامې بدلې کړو بیا نورې به بدلې کړو زه معدله به دې ظالم درې جامې څښاک کور ته واپس لاړ چې واپس څنګه لاړل ښځه جامې بدلوي دې بره کوټې ته وخت چې وخت د پوړو نه خپره خطا شو لاندې را پرېوت مړ شو جنټلمین مړ شو او دا فقیر مسکین چې مخکې روان دی یو بازار باندې ورغی نو بازار کې ولوی و دا لوی به دا قانون چې سار به لومبې تال د الوا لګاو د پیو ګرم پی نو چې څوک مسکین فقیر به راغی لومبې به هغه یو پلیټ الوا ورکول او یو جام پی به ورکول بعضې خلک ویني کان صالحان او دا تاسو ته مې ښه چې کوم کاروباري حضرات یې نو سار وختي چې کله هم دوکان هم کولو که منډی هم کولو که کاروبار یو لس شل روپۍ خیراتي چاله ورکوې ښه دې کې به خدای برکت اچوي دې پې ورغی الوی ورته ویله که دلته راشه ویله ها پلیټ یې وله د الوا نه ډک او جام یې ورته رپی ډک ها بچې دا وخوره او د ده مخ سوځي غریب ته مخ داسې ګرئ جواب خو نشي ورکولی جنټلمین ده نو چې ده د الوا کېښه او د الوا نوړی اوچته کړه او پیو نه ګوټ کړي نو دې په خندا شو نو هغه الوی ورته وایي چې لکه خاندې ولې وایي زه د خدای دی خدایه ته حیران یم وی دا خدای په خدایه که څه چل دی نو وی حیران په دې کې یو خوا څپېړې را کوي بل خوا الواګانې را کوي ګرم پی ورپسې لا بیل دي یو خوا څپېړې دي بل خوا الواګانې ګوره زه ویم الله قرآن شریف کې فرمایي ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا او دا طالبان پې پوهېږي دلته دوی وي دا معرفه معاد د ثانیا معرفه نو یو وي ثاني عین اولئ نو دلته طالبان پوهېږي وی د دې آیات کې یو سختي ده او د دو اسانتیاو ذکر دی یہ سختی اوراولی سہولتونه به ډبل اذا اشتدت بك البلوى ففكر في الم نشرح فان العسر بين يسرين اذا فكرته فافرح نو هغه ډبل ولا خدای و سپېړه یوه وه هلته جام پیب میلو شو او خشتا الوا ورته میلو شو هغه ښځه وایي جنټلمین ښځه خلکو ته چې ورشه دې ظالمه هغه فقیر غریب په سپېړه والې دې خیرې یې وکړې نور غرق نه شو هسې نه چې اوس ښځې ته ما ته او بچو ته راله خیرې ونه کړي ورشه سړی په یو خو مړ شو چې نور غرق نه شو هیرونه هېرېږي خلک سړی ورغې څنګه سړی داسې چې ورغې دې اوس لګیا دی مخ په یو لاس مږي په بل الوا خوري خوشحاله دی خاندي لکه تا دغه ته ووالې په هغه سړي او نو خیرې دې وکړې ظالم هغه خو خدای مړ کړو مهرباني وکړه نوره خیرونه کې خلک غرق نه شي دغې ما خیره نه ده کړې وی سړی چې مړ شو وی ګوره د ما له څپېړه راکړه نو الله زما په بدل کې دله څپېړه ورکړه نو له ده څپېړه کې او د خدای څپېړه کې خو فرق وي نو ظلم به نه کوې که چا ته ظلم وکړو ته به یو څپېړه ورکړې نو ستا څپېړه معمولي ده او د هغې په مقابله کې به څوک څپېړه ورکوي د الله څپېړه مضبوطه نو عمر صاحب دا ټول نصیحتونه دی لږ ته وکړه دې جبالته